وای نن مې لیده په دغه لاره جینۍ نن مې لیده په دغه لاره جینۍ د کلي ووته خماره جینۍ او په ما کې څه کمی و لږ مې پوه که په ما کې څه کمی و لږ مې پوه که ولې دې وویستم د شماره جینۍ او د زندګۍ نه به دې زړه راتور شي خدای دې مین که په مالداره جینۍ د زندګۍ نه به دې زړه راتور شي خدای دې مین که په مالداره جینۍ زما په قبر تختې مه لګوې کیدی شي راشي وفاداره جینۍ زما په قبر تختې مه لګوې کیدی شي راشي وفاداره جینۍ او ولې دې رنګ پیکه پیکه ښکارېږي ولې ګرځېږي بې سینګاره جینۍ ولې دې رنګ پیکه پیکه ښکارېږي ولې ګرځېږي بې سینګاره جینۍ د لس دیګونو انتظام به کوم که مې نصیب شوه مزېداره د لس دیګونو انتظام به کوم که مې نصیب شوه مزېداره جینۍ او نظیر وایي راشه تماشه مې وکړه نظیر وایي راشه تماشه مې وکړه نن به ځان وژنم ستا دپاره جینۍ او دا بل دی وي تاسو ټولو ته د ډالۍ وي دې کې ځینې افریدي ملګري وو هغو کمنټ کړی و چې موږ دپاره څه شعر جوړ کړه نو هغو ته مې جوړ کړی لکه کشمیر مې زړګی ټول زخمي زخمي ګرځوم زه به تر څو د لیونۍ د لاس پنګړي ګرځوم او دا بعضې دلاګان مې مخالف راوتي ځکه د ځان سره سرببر افریدي ګرځوم د بعضې دلاګان مې مخالف راوتي ځکه د ځان سره سرببر افریدي ګرځوم په انسانانو کې مې وکته پیدا مې نه کړه وفادارۍ دپاره ځان سره دوستي ګرځوم په انسانانو کې مې وکته پیدا مې نه کړه وفادارۍ دپاره ځان سره دوستي ګرځوم او زمانه نه کېږي د ډېرو یارانې دوستانې زمانه نه کېږي د ډېرو یارانې دوستانې په شمار یو څو دې خو زمري ګرځوم او تا چې اخیستې وي هغه مې په قرضه کې ورکړي تا چې اخیستې وي هغه مې په قرضه کې ورکړي اوس مې والی نشته نظیره غوږ خالي ګرځوم څو منټو ته ورسېږي او دا شعر دی پکې د ځینې شاعرانو ته ډالۍ وي وایي دا چې د ملا مخالفت کوي دا چې د ملا مخالفت کوي څله ورپسې بیا عبادت کوي او تل به وي ناکامه خوار و زار به وي څوک چې علماو نه نفرت کوي او څوک چې مونږګزاره وي د آیات ساته څوک چې مونږګزاره وي د آیات ساته مړه فرشتې به یې عزت کوي او ستا په جنازه کې ځان خبر کړه دغه یو ملا به امامت کوي ډېر ښه ستا په جنازه کې ځان خبر کړه لکه دغه یو ملا به امامت کوي یاد ساته نظیر که چېرته مړ نه شوم دغه یو وینا به حقیقت کوي ډېره مننه ورکړه ډېره